جناب صاحب غواړم چې بحث له تاسو سره پیل کړم. پاکستان چې د افغان کډوالو لپاره دویم کور بلل کېدل، آیا نن دغه دویم کور پر سور اور باندې بدل شوی؟ تاسو هم تورخم ته تللي وئ، هلته روایتونه د دغو کډوالو څه وو، څه ډول پاکستانیانو ورسره چلند کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو کارکوونکو په استیډیو کې درنو میلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خیر اوسئ، کور مو ودان. پاکستان همیش دا خبره مونږ کړې ده، نورو کړې، افغانانو کړې ده. تقریبا دغه د دې په خاطر یې کړی چې هلته یو ژوند تیر کړي، چې پاکستان زموږ دویم کور ده، یا په شرعي لحاظ د هجرت کور مو ده، د هجرت دیار مو ده. له اول د سره چې کله د داود خان پاچاهي یا جمهوریت نسکور شوی د پاکستان دغه جنایتونو ته مخه کړې، که هغه د سردار داود په وخت کې و، که له هغه نه وروسته څومره حاکمانو د روسانو د اشغال په وخت کې و، دوی اووه تنظیمونه جوړ کړه، د افغانستان د بربادۍ په خاطر یې جوړ کړه. روسان افغانانو مات کړه، کریډیټ دوی واخیسته، غنیمتونه د هغوی ټانګونه افغانانو ته پاتې شو، اره دوی کړه، تیارې، ټانګونه، اسلحې ټول. یو روسای ټوپک زما یادېږي په 200 کلدارې خرڅېده، یو ټانک په 15,000 غلپایکار ټانک اره کېده پاکستان ته. زموږ یوه چورلکه په منځ نیمېدله پاکستان ته په 20,000 په 10,000 کلدارو تله. دا ټول هغه څه و چې پاکستان وکړل، اما د موږ په لاس یې وکړه. فکرونه زموږ و، خوله زموږ و، لاس زموږ و، هر څه زموږ و، مګر هم ګټه یې پاکستان واخیستله. دا چې بیا کله تنظیمونو په خپلو منځو کې اختلافات راغله، کابل په کنډواله بدل شو، د اسلام تر نامه لاندې هغه جنایتونه وشول چې کمونستان خلقیان پې شرمېدل، له ده نه هم پاکستان ګټه پورته کړله. بیا د طالبانو نظام راغی، واکمني راغله، فساد ختم شو، د قدرت ججرې ختمې شوې، تقریبا 95% هیواد تر حاکمیت لاندې راغی. دا هم د پاکستان له زغمه وتلې وه. بالاخره د 11 سپتمبر پاکستان ته د سرو زرو چرک سو، چې 11 سپتمبر کې کلا فکرا ذهنا عملا په هر رقم دوی د امریکا ملاتړ وکړه. 52 هیوادونه وو، هلته اډې وې، هلته اکمالات یې کېده، له کراچۍ نه کېده، له تورخم نه کېده، له بولدک نه کېده. په دې ټوله لاره د دوی سیکورټي، د دوی امنیت، دوی ته ډوډۍ، دوی ته هر څه پاکستان ورکول. حتی د دغه نظامي وسایلو چې دلته راتلل، دا پروازونه چې کېده، د دې ټکس او مالیه هم پاکستان ته نه ورکول کېدله. کله چې امریکایان له افغانستان نه مات شول، بیرته د دوی ټانګونه په همدغه مسیر باندې چې راغلي وو بیرته لاړل. که M4 ټوپک وو، که اسلحې وې، په راتلو کې هم دوی غلا کړې ده، په بیرته تلو کې هم غلا کړې ده. بالاخره هغه د طالبانو حکومت راغی. دوی چې څه تصور درلوده، دوی چې د چایو له پیالو سره راغلي وو، دلته یو رقم از ذهنیت یې ورکوه چې یعنې طالبان موږ راوستل، خو هغه هم الله پاک پای ته ورسوه. دا اوسنی ناورین دا د افغانانو په ګټه ده، د دې نظام په ګټه ده، د دې جغرافیې په ګټه ده، زموږ د بیلې شوې خاورې په ګټه ده، دا زموږ په زیان نه ده. اما پاکستان خپل منافقات، رضالت هغه وښوده چې نه مخکې دوی موږ سره دوستانو، نه موږ نمک حرامه یو، نه مو د چا نمک خوړلی ده، او نه دومره نر ګاونډی یو چې موږ ته نمک راکړي. زموږ راشن یې پټ کړي، زموږ خیمې یې پټ کړي، زموږ ټاګونه یې کباړ کړي دي، زموږ په کارتون یې پیسې اخیستې، له IMF نه یې اخیستې، له ورلډ بینک نه یې اخیستې، له امریکا نه یې اخیستې، له اروپایي اتحادیې نه یې اخیستې دي. هر افغان په سر دوی له $1,000,000 نه زیات اخیستې دي. افغانان په خپله خاوره پراته وو، سرمایه یې خپلې وې، د خټو کورونه یې خپله جوړ کړي وو، زندګي یې خپله ځان ته جوړ کړی، تجارت یې خپله جوړ کړی. او نه افغانان د دې دپاره تللي چې هلته تجارت وکړي. روسي اشغال راغی افغانستان ته، په میلیونونو خلک بدبختانه مهاجر سو، داسې بد ګاونډي ته ورغلل چې له اولې ورځې تر دې ننه پورې د اله د فشار په توګه کارولې. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه فشار بټنه موږ باید پای ته ورسو، خپله خاوره، خپله جغرافیه ښه پرېمانه لرو چې څومره افغانان وي راځي دلته به سختي موږ سره ګالي، لوږه به هم ګالي. مخکې د اعتراض صاحب موږ سره شخصي مجلس کې دا خلک یې داسې عادت کړي په راشنونو باندې، دلته زه څه شی خورم. افغانستان خلک خو میلیونران نه دي، یا په 10,000 یا په 15,000 یا په 8,000 یا په 2,000 یا په 10 روپۍ د ورځې خپله ګزاره کوي. خیر ده دلته د موږ که موږ ګوربشې خوړې دوی دې هم خوري، که موږ جوار خوړه دوی دې هم خوري، که موږ پلاو خوړه دوی دې هم خوري، که موږ په خیمه کې اوسېدو دوی دې هم اوسي. پاکستان ته چې لاړه مهاجر څه درلوده؟ هغه دښتې چې مرغۍ زندجان پکې ژوند نسو کولی، شمشتو، جلوزو کیم، د ملتان کیم، د مانسرې کیم، علیپور کیم، دا ټول کیمپونه دا هغه دښتې وې چې دلته حیوان زندګي نشو کولی. دغه افغانان لاړه هغه ځایونه یې آباد کړل. نو اوس چې له هغه ځای نه راځي دا دویم انقلاب شو.
مونږ به ورسره یو. هلته د دوی حق خلک خوړه، د دوی په ژوند د تجارت کوو، دلته به انشاءالله هغه شی نه وي. صادقانه به د دوی خدمت کوو. دوی د ملا سو پښه کوي، ځوانان دي. او په هغو افغانانو غږ کوم چې په اروپا، په امریکا، په عربو کې دي، د چا چې کور په پاکستان کې دي، برای مهرباني که نور هېڅ نسئ کولی، مونږ ته د کونړ ډیم مه جوړوئ، افغان مهاجرو سره کومک مه کوئ. صرف دغومره وکړئ چې د خپلو کورنیو باندې دا سیروم، دا پیسې بندې کوئ. شرط ورته دا کېده چې افغانستان ته لاړې، زه د بچی یم، ته مې پلار یا مې مور یا مې ترور یا مې زوی هر څوک چې افغانستان ته لاړ، زه بیا زه پیسې درته لیږم. بخیر اوس اقدام پکار ده. څه کول پکار دي د پاکستان پر وړاندې؟ آیا اوبه ترې راوګرځول سي، افغانستان بندونه جوړ کړي، خپل اوبه مدیریت کړي، تولیدات ترې وانخیستل سي؟ څه باید وسي چې د پاکستان د دغه دوه مخي سیاست پر وړاندې قوي اقدام کابل وکړي؟ دواړه ضروري دي، بلکې دریم اپشن هم موږ لرو. لومړی خو باید موږ د پاکستان دغه اقدام چې افغان مهاجرین په زور راویستل، زموږ اتحاد او اتفاق ته نهایتا زیاته ګټه وکړله. په موږ کې هزاره دوی پیدا کړی وو، په موږ کې ازبک دوی پیدا کړی وو، په موږ کې ترکمان، پشهیي، پښتون قومونو جزیرې دا دوی پیدا کړي وو. اوس د قدرت جزیرې نسته، موږ یو ملت یو افغانان یو. هېڅوک به ونه وایي چې زه هزاره یم، هېڅوک به ونه وایي چې زه پښتون یم، هېڅوک به ونه وایي زه تاجک یم. موږ افغانان یو په عموم کې، دغه مو ملت ده، دا مو خاوره ده. دې ته له دې نه چې مونږ کار وکړو، مونږ نه ده کړی. د راز صاحب ښه خبره وکړه، مونږ باید په خپل ځان باندې یو څه ګوته ځان ته ونیسو. مونږ نه و کړی، اما اوس ډېر ښه فرصت ده، راځئ چې دا کار وکړو. لومړی همدغه اتفاق او اتحاد دا لا زیات کړو، د نفرت خبرې ونه کړو، په هېڅ افغان پسې بد ونه وایو، شاته لاړ نه سو. اکثریت خلک دي دغه پرون هم یو څه موضوع ګرمسۍ وه، او دا فلانی ده او په پلانکي کې دا کړي او بستانکي کې دا کړي دي. وروره که هر څه یې کړي دي اوس نه کوو، خیر د تیر ته مه ځئ. کمونیست مونږ ملامتوو، مجاهد مونږ ملامتوو، دیموکرات مونږ ملامتوو، طالب مونږ ملامتوو، بس په دا خپلو کې لګیا یو. موټر اوه ګیره دي، شپږ مخې ته دي، یو شاته د مخکې نه ځو، همدا د شا ګیر هم رانیولی ده. صحیح ده، خو د خدای روی وکړو. کله چې موږ متحد شولو، د کونړ بند څه معنا لري، د هغه جوړول څه معنا لري؟ $1 میلیارډ غواړي، قسم مې د په خدای وي، په یو غږ باندې. دغه نن د تاسو د تلویزیون له مخې کوم، دوی د ورته امکانات برابر کړي، دوی د یو ښه سیسټم ورته برابر کړي، شفافه اداره دې ورته رامنځ کړي. که په یو میاشت کې مې $2 میلیارډ د افغانانو نه ورته راټول نه کړل، دوی دې واخلي، دوی د شفافیت په لاس کې کړي، د ما ګیره د کال کې لا د اسلام آباد په چوک کې مې در راوځړوي. دغه نن چې زه پې غږ وکړم، افغانان دومره د کونړ د موضوع په باره کې حساس دي، په ټولو ملي موضوعاتو کې، بالخصوص د کونړ د اوبو په مهارولو کې. د ما میرمن قسم خدای راته ویلي چې د کونړ سیند جوړیږي د ما سره زر، یا د زرو یا د لزرو یا د لکو. دا به د کونړ په سیند کې افتخاري د ما له خوا نه د غاړې غاړکۍ ورکړې. مور مې دغه خبره کړې، خویندو مې دغه خبره کړې. وخت چې هغوی دومره همت کوي، موږ په افغانان په کورونو کې سره زر نه لرو. زما میرمن د سره زر نه په غاړه کوي، زما میرمن د سرو زرو بنګړي نه اچوي، زما میرمن د سرو زرو ګوتمې نه اچوي. زه د قیمتي ساعت نه اچوم، قیمتي جوړه دې نه اچوم. زه د کونړ په سیند باندې دا اوبه مهاروم، 10 کاله بعد مې خپلې ښځې ته 5 چنده 10 چنده زیات سره اخلم، له زراعت نه اخلم، له مالداري نه اخلم، له هر دغه. د کونړ سیند خو ما ته سره زر دي. ما مخکې ویلي خلکو بلې خواته واچو چې دا ډیزل والله که 1 لیټر په 20 لیټرو ډیزلو ورکم، ارزښت لري که نه لري؟ دا درسه خلک په خوږو اوبو پسې مړه سول. دومره فراوانه په میلیاردونو متر مکعب اوبه د ورځې ورځي. نمک حرام زه یم، غنم زما په اوبو کرې نمک حرام زه یم، مالداري د زما په اوبو د نمک حرام زه یم. په یو څاڅکي اوبه پسې مرم زه، ډیمونه تا ورته جوړ کړي، نمک حرام زه. راځئ چې دا نمک حرام او نمک حلال معلوم کړو. که افغانان واقعا نمک حلال وي، زه وایم افغانۍ نمک حرامه ده. د حضرت صاحب ولې اوبه ورکړي د ګاونډي ته؟ زه وایم ګاونډی نمک حرامه ده. ولې د پاکستان اقتصاد په پښو درولی، خپل اقتصاد له بېچارګۍ نه، له مظلومیت نه دې حالت ته رسېدلی؟ هغه خلک چې افغان ته نمک حرام وایي، په دغه وجه وایي چې اوبه زما دي، زراعت هغه ورته کړي، اوبه زما دي، د برق ډیمونه هغه ورته جوړ کړي، اوبه زما دي، حوضونه او د مایانو فارمونه هغه ورته جوړ کړي دي. نو خود زه نمک حرامه یم، سړي زما دي،
ولس زما ده، ځوانان زما دي، کار په پنجاب کې کوي، بټۍ خښتې هلته وهي، تجارت په پنجاب کې کوي. زه وایم هغه افغانی چې شناختي کارډ لري 20 لکه کلدار یې 50 لکو پورې یو شناختي کارډ والا قرضداری ده. زه وایم هغه نه افغانی د یو ورې سر ګریوان کې کته کړي، را دې چې د افغانستان تذکره دې واخلي، هر تذکرې والا افغان ته د احصایې له مخې 50 لکه ډالر رسیږي. اوس هغه قرضداری ښه ده که دغه تذکره ښه ده؟ خو راځه اوس چې موږ ځوانانو نه لرو، موږ قوه د کارو نه لرو، معدن څنګه باسې، زراعت څنګه کوي؟ جنرال صاحب قسم تاسو مخکې دې مسلې ته اشاره وکړه، زه غواړم چې بیا یې پوښتنه وکړم. په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي که په رسنیو کې کینی که فعالان دي، دوی وایي چې افغانان نمک حرام وو، دوی په کلونه دلته وساتل، نن چې له خپلې خاورې باسي بیرته نیوکې کوي په پاکستان باندې. د یو افغان په توګه ستاسو ځواب ورته څه دی؟ لومړی خو دغه د افغان مهاجرینو ستونزه چې کله نه شروع شوې ده، سیاسي ګوندونه، خبري چینلونه، عام پاکستانیان دا ټوله پړه په ما باندې اچوي چې دا ټول د ده له لاسه. زه یو وضاحت ورکوم چې زه یو عادي افغان یم، په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لرم او نه د حکومت ماشخور یم. دغه هر څه چې کوم من حیث یو آزاد افغان د دغه ملت ژبه کاروم، نور هیڅوک نه یم. که تاسو په هره سترګه راته ګورئ پروا نه کوي. زه وایم که نن د موبین له وجې افغان مهاجرین رایستل کیږي، ملاځایي په وخت کې موبین نه و. ولې بې عزته شو؟ ولې په رسمي کاغذاتو په ډېر بې عزتۍ سره امریکایانو ته وسپارل سو؟ یو ډیپلومات استاد یاسر چیرته ده؟ د طالبان پخوانی دفاع وزیر ملا عبیدالله چیرته ده؟ 600 نور طالب مجاهدین چې تا ګونتانامو ته ولیږل او په بدل کې د پیسې واخیستلې، هغه وخت موبین نه و. او دا 20 کاله دی چې څه وکړل له افغانانو سره، کنډتار دې تیر کو، د افغانانو په خاوره دې تجاوز وکړه، کونړ دې په راکټونو ویشته، هلته خو موبین نه و. خو موبین یوه بهانه ده. که څومره په ما باندې فشارونه راشي، په والله العظیم چې له ژبې مې ژوړند کي، د پاکستان د منافقه سیاست په خلاف باندې به بیا هم په اشارو خبرې کوم. دا چې موږ ته ولې نمک حرامه وایي، ما مخکې درته وویلې، هغه په دې نمک حرامه نه راته وایي چې دوی موږ ته نمک راکړی ده. دوی خواران چې یو برګر وخوري بیا ټیغ پې باسي وایي ماړه شو، نو دا به ما ته څه نمک راکړي؟ زموږ افغانان 10 برګر یې خوري بیا نوره نه خوري وایي بیا له ډوډۍ پاتې کېږم. نو زموږ او د دوی ډېر توپیر ده. دوی نمک له کومه که کوم نمک تر اوسه پورې غټ مشران د 20 روپو چولو باندې گزاره کوي. زه په چا ملنډې نه وهم، خو دا د دې په خاطر وایم چې ته خپله په نمک موړ نه یې، ما ته به څه نمک ورکړې؟ دا اوس ورشه د پېښور قصابیانې چې چا 20 خوسکي خرڅوه اوس 2 نسي خرڅولی، نو نمک حرامه ته یې که زه یم؟ دا نمک تا ما ته راکوه. ورشه د کابل په هولسیل دکانونو کې لاړ څه غټې نرۍ وریځې څوک نه اخلي، هغه بهترینه خوراک چې افغانانو کو ورشه اوس په دکانونو کې خوسا کېږي، نو نمک حرامه څوک شو؟ او په دې زه نمک حرامه یم چې د کونړ اوبه مې پرېښي دي، په دې نمک حرامه یم چې د تا هیواد مې جوړ که، په دې نمک حرامه یم 40 کاله مې د سوک جواب په سوک در نه که، په دې نمک حرامه یم چې د ما په خاوره تر اټکه پورې پروت تجارت هم کوي، بزنس هم کوي، زما په اوبو یې اوبه کوي چې یو څوک د دغه مځکې دعوې خبره وکړي، هغه ته هم ته سترګې کوې، تاخت و تاس پې باندې کوې، خوله یې پې باندې بندې. اټک زمونږ ده، زمونږ وو، تر ګوادره پورې ده. 10 وارې دعوه کوم، قسم په خدای د سر په قیمت یې کوم، او ټول افغانانو ته وایم چې له دغه دعوې مه تېرېږئ. نګورنو قرهباغ د اذربایجان نه بېله شوې خاوره وه، 40 کاله وروسته اذربایجان ځان ورته جوړ که، آسونه یې ورته زین که چې دا پې ورخوڅ یې که. نګورنو قرهباغ یې 5 ورځو کې ونیو. موږ به په 4 ساعتو کې نیسو. د سردار داود ارمان به هم پوره کوو، د نورو افغانانو چې دغه ارمانونه خاورو ته ویوړه، د کونړ په سیند اوبه مهارولو ارمانونه به زمونږ په ژوند باندې انشاءالله پوره کېږي، ډېر وخت نه نیسي. ډېره زیاته منجانه که پاکستان به غلی کینه نی، اقدام به کوي، تل به افغانستان تخریبوي، کار بل اقدام کوي. څه کول پکار دي افغانانو ته؟ مهرباني څه کول پکار دي په دې باندې خو به زه وایم ټول افغانان پوه شي. بار بار د ویلو ضرورت به نوي اتحاد، اتفاق، همپذیري، یو بل منل، یو بل ته تېرېدل. خدا ناخواسته که ما پرون مشر پسې خبرې کړي، ده پسې مې کړي دي، راځه دغه خبرې بیا منځ ته مه راوړئ چې تا خو پرون داسې ویلې او نن داسې وایه. راځه دا نن چې څه وایم په دغه عمل وکړو. ټول افغانان متحد شو، فرضي کرښه نه منو، د کونړ سیند مهارو، خپل ځوانان، خپل استعدادونه، خپل قوت له کوز نه راولو، له بر نه راولو، دلته په کار کوو. حکومت نه مو هیله دا ده چې چوکۍ ته سړي مه پیدا کوئ، سړیو ته چوکۍ پیدا کوي.
استعدادونه په کار کوي، کار ترېنه واخلئ، اهلیت. ملیشیا هیوادو چې کله د ولسمشر نن نه 40 کاله 50 کاله مخکې قدرت ته راغی، د معلمانو تنخواه یې 15 چنده کړه. له ولس پرې راجیګ سو، وایي څه کوې؟ وایي خدا دې تاسو معلمان دي، د ملیشیا دي، ما خپل کار ته پرېږدئ که نه زه اوس استعفا ورکوم. وایي ولې؟ وایي زه 20 کاله وروسته بیا په تاسو غږ کوم. نن هماغه ملیشیا ده په ورلډ بینک کې، په نړیوال اقتصاد کې 80% مامورین رئیسان د ملیشیا دي. نو وخت چې مونږ مکاتبو ته پوهنتونونو ته په سپکه ګورو، دا مزل مونږ نسو مخکې کولی. مونږ قوي تعلیمي نظام ته ضرورت لرو. مونږ د پوهنتون د انجینرۍ تعلیمي نصاب د چاریکارو اوسپنه څه رقم جوش کوي؟ سیمټ. زه د چاریکارو سیمټ څه کومه؟ وروره دنیا چیرته تللې؟ برج الخلیفه جوړ شوی د ته ورځه چې هغه یې له چی شي نه جوړ کړی؟ هلته سیمټ اصلا کارول شوي نه دي. زما انجینر سیمټ څه کوي چې دا په څومره کې جوش کوي؟ خلکو تیارې جوړې کړلې، مریخ ته، هندوستان مریخ ته وخته. مونږ اوس هم په دې، زه د تلویزیون غره ته نسم ختلی، نو خو زه پاتې یم. په ټوله دنیا کې په اقتصادي لحاظ، په تعلیمي لحاظ، په سیاسي لحاظ، د جګړو له لحاظ زه دومره وروسته پاتې یم چې زه 10 متره فضا ته نسم جلیږېدلی، خلک مریخ ته وخته. زه څه کوم؟ داسې نظامونه زه څه کوم چې ما ته کار نه کوي؟ هر نظام چې افغانستان ته راځي، زه باید له دې وروسته چې په افغانستان څوک برید کوي، د ما ځوان دې ته مجبور نسي چې له ځان نه واسکټو د بارود جوړوي، له ځان نه یې تاویي، ځان تیکه تیکه کوي د وطن د ازادۍ په خاطر. هماغه ځوان باید داسې وسله، داسې ټکنالوژي ورسره وي چې په بټنو باندې خبرې وکړي. وروره ډرون چې څنګه راځي، کله پنجاب راځي، کله وزیرستان راځي، کله ایران نه راځي، چې سره له پیلوټ یې وروره دلته راکته کم. زه څه شی لرم؟ ایمان لرو، غیرت لرو، استعداد لرو، خو د سر په قربانیو دا هر څه کوو. لکونه ځوانان مو له لاسه ځي. مونږ ته نه پنجاب حیثیت لري، او داسې اټم بم دې هم خدای نه راکوي لکه پنجاب ته یې څه ورکړی چې په چا استعمالولی نه سي. داسې مزایل دې هم خدای نه راکوي چې بیا یې په ساتلو حیران یم. داسې فوز دې هم خدای نه راکوي چې د فوز د روزلو دپاره، د ساتلو دپاره، د تنخوا دپاره له IMF نه قرض اخلم. ډېره زیاته مننه جناب صاحب.